محترمو مسلمانانو وروڼو، غواړم در سره دا یو مسله ډیره ضروري مسله ده او ډیره ضروري مې وبلله او ډیره خطرناکه مسله هم ده. غواړم چې دا ستاسو سره شریک کړم. د نکاح یا د محرماتو متعلق را سره واورئ د شیخ صاحب څخه تفصیلا. اوس په اسانه خبره درته ګورئ، سړی راولاړ سي انګور یې ده، لاس یې ورکوي، پوښتنه ورسره کوي. دا انژن دی خو د سړي دی وي لکه لوڼې دي محارم تر قیامته یې نکاح ورته ناروا دی. چېرې انژور ساتي خو نکاح ناروا سو. اوس دغه سړي لاس ورکوي خپل انژور ته، انژور یې هم لاس ورکوي، په منځ کې کالی نسته، ده ته شهوت پیدا سي. انګور که اگر که د زوی ښځه ده خو بل طرف ته په نسب کې خو پردی ده که نه، ځواني یې ده او شهوت غیر اختیاري ده. شهوت غیر اختیاري ورته پیدا سي، بې ادبي ډېره معاف، د سړي په آله کې انتشار پیدا سي، دا انژور یې په زوی باندې ابد الابد حرام سي. څومره د خطرې خبره ده. نن سبا خلک ژوند ورته ناستې چاپي کوي، دغه بیا ما لیدلي دي په ډېرو ځایو کې چاپي کوي، انګور ورته ناست دی، دی چاپي کوي، په ورنو یې لاس وروي، په پنډیو یې لاس وروي. دا تا ته په کوم دلیل روا دي؟ که خدای نکرده شهوت ورته راغی خو د ځان بیړۍ دې هم غرق کړه، که د زوی دې هم غرق کړه، ابدي دې په زنا لګیا کړه. لنګور اگر کله محارمو څخه ده، محارمه ده، خو سړی به ډېر احتیاط لنګور سره کوي. یوه خواښې ده، خواښې ګورئ دا د سړي لکه مور دی بلله کېږي، خو د خواښې سره به داسې احتیاط کوي، که خواښې ته دې لاس ورکوي، ستا لاس او د دې لاس بې کالي سره ولګېدی، کالی په منځ کې نه و او ستا شهوت ورته پیدا سي، دا قید پکې ده، شهوت ورته پیدا سي، بې ادبي معاف، د سړي په د عورتو کې انتشار پیدا سي، غټوالی پیدا سي، دا شهوت پیدا سي، دا خپله ښځه ابدي ابد الابد درته لور سو، تا ته بیا حرامه سو. زموږ تره و یو مولوي صاحب سپین ږیری مولوي صاحب زه هم لیدلی و، راغلی و، وایي د ده مبارک خواښې چې به راله د ده کره به شپې کولې، ده به په جومات کې شپې کولې، چې څومره شپې به هغې د ده کره کولې خو خواښې یې وه، د کوره خوا نه صاحب سي اخیستی، ده به په جومات کې شپې کولې، دومره احتیاط یې کوی. دوه دریم یو سړی ده، اوس ښځه یې کړې ده، ښځه یې مړه سوه، د هغې یو زوی ده، بله یې وکړه، موږ دا بنځی ورته وایو، هغې ته میره وایو. دغه بنځي او د میرې لاس ورکوي یا یې مچه ځینې واخیسته، خو شهوت یې ورته راغی، که د خپلې میرې څخه یې مچه واخیسته یا یې شهوت ورته راغی، په ټول عمر یې پر پلار باندې حرامه سوه، په ټول عمر یې پر پلار حرامه سوه، لکه د ده ښځه دی سوه. بنځی او میره لور ده، د لور په باب اوس درته وایم، حضرت عمر رضی الله عنه د کور د باندې ناست، څوک ورته راغله، ولې د باندې ناست؟ ده ورته زما ځوانه لور په کور کې ده، ما ته دا نامناسبه ښکارېږي زه په کور کې ورسره کښېنم. خپله لور د حضرت عمر صاحب تقوا جنتي ده، رسول الله وایي زه جنت ته داخل سوم، د حضرت عمر صاحب بنګله مې ولیده، خو بیا ورته وایي ستا بنګله مې ولیده خو نه سوه ورننوتم، ما حضرت عمر ته په دې باندې غیرت ورسي. حضرت عمر صاحب ورته وژړل، یا رسول الله ما به په تا غیرت کوی زما بنګلې ته ته ننوتې. جنتي ده، په عشره مبشره کې د رسول الله د جنت زیری ورکړی، تقریبا 4.5 جوماتونه د حضرت عمر صاحب په دور خلافت کې جوړ سو، دا پنجګانه جوماتونه، 900 جامع جوماتونه د په وخت کې جوړ سو، لکن دومره احتیاط یې کوی. محترمو تاسو د شیخ صاحب محترم څخه د بیان واورېدئ. په دې بیان کې څو مسایل درته بیان کړلې چې هغه ډېر ضروري دي او ډېر احتیاط کول پکې پکار دي، ځکه د دې څخه ډېر غټ نقصان او تاوان پیښیږي، د همیشه دپاره به انسان خبر نه وي او دی به په زنا کې اخته وي. نو محترمو دوستانو، الله دې وکړي چې موږ تاسو په دې کې ډېر احتیاط وکړو.